د طالبانو د فواید عامه ریاست په زابل کې د 33 کیلومتره سړک او 40 پلچکونو بیا رغونه پیل کړه. طالبانو په هیواد کې د پوځي پرمختګونو ترڅنګ په بیلابیلو سیمو کې د لویو لارو، پلچکونو او عامه ځایونو د بیا رغونې کارونه هم پیل کړي دي. طالبانو د بیا رغونې کارونو لپاره د فواید عامه په نوم نوی کمیسیون تاسیس کړ چې کارونه په ډېرې تیزۍ سره روان دي. راپورونه وایي چې د زابل ولایت د مرکز قلات څخه د ارغنداب ولسوالۍ د باغ تر سیمې د اسلامي امارت د فواید عامه له لوري په اساسي ډول د 33 کیلومتره سړک د معیاري رغېدلو کار پیل شوی دی. طالب بیان قاری یوسف احمدي لیکلي چې یا د لویه لاره 40 پلچکونه او 9 استنادي دیوالونه لري چې په ښه کیفیت به جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلي احمدي همدارا زیاته کړې چې د کابل کندهار پر عمومي سړک به هم تخریب شوي ځایونه ورغول شي. د یاد ریاست مسؤلین وایي چې د فواید عامه ریاست به د هیواد د بیا رغونې په برخه کې لومړیتوب لویو لارو او پلچکونو ته ورکوي او ورپسې به د ټولو عام المنفعات تاسیساتو ساتنه او بیا رغونې ته پاملرنه کوي.